ملګرو یو غزل ورته وړاندې کوم. دغه نه مخکې یو دوه بیتۍ دی وایي: د ارمانو پوره کېدل مې یاره ستا سره وو، څونې ناځوانه وې چې پرې دې ښودم، او زړه مې د ډېرو ارمانونو ډک دی خدایه، زړه مې د ډېرو ارمانونو ډک دی خدایه، داسې ناهیلې چې اشنا پرېښودم، او داسې ناهیلې چې اشنا پرېښودم. غزل: چې مې د زړه ستنې کږې دي یاره تا پسې دي، چې دومره سختې مې شېبې دي یاره تا پسې دي، چې مې د زړه ستنې کږې دي یاره تا پسې دي، چې دومره سختې مې شېبې دي یاره تا پسې دي، او دومره ناهیلې خو یې چیرې نه وم، دومره ناهیلې خو یې چیرې نه وم، چې مې د ژوند سختې صحنې دي یاره تا پسې دي، او خدای را خبر دی چې زه څنګه وم او څنګه سومه، خدای را خبر دی چې زه څنګه وم او څنګه سومه، د زړه پردې چې مې پرې کېږي یاره تا پسې دي، او په دې دنیا کې چې قرار وم یاره ستا سره وم، په دې دنیا کې چې قرار وم یاره ستا سره وم، تر سترګو اوښکې مې بهیږي یاره تا پسې دي، او زما د ارمان قاتله څنګه پر تا وخت تېرېږي، زما د ارمان قاتله څنګه پر تا وخت تېرېږي، چې مې پر زړه غشي ورېږي یاره تا پسې دي، او موسی منصور در پسې وینه د زړګي خورمه، موسی منصور در پسې وینه د زړګي خورمه، نسیم همت په ور سوځېږي یاره تا پسې دي، او زلمی سیلابه بس که نور خو هېڅ مه وایه، زلمی سیلابه بس که نور خو هېڅ مه وایه، دغه ناځوانه نه پوهېږي یاره تا پسې دی، او دغه ناځوانه نه پوهېږي یاره تا پسې دی. اواز یې د زلمي سیلاب، غزل هم د زلمي سیلاب، فرمایش یې ورکړی دی موسی منصور زاده، سویل منصور جان، میراجان تلاش، نسیم همت، هیله مند یم چې د خوښ وړ مو وګرځي.